بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دی ټول وطنوال ته. زه ډاکټر افضل یو ځل بیا تاسو په خدمت کې د امریکې ورجینیا ایالت ته مخاطب یم. د نن موضوع د باید موږ څومره خوراک وکړو. د دې باره کې ډېرې څېړنې شوي دي چې ټول نه مهمه ولې هغه دوه ولې او چې ټول نه نږدې وختو کې چې هغه شایع شوې وله هغه 2 میاشتې مخکې وله چې په هغې کې د پورشن کنټرول خبره شوې وله، یعنې خوراک مقدار کم کوئ. کیلریک کاونټ ورته وایي چې کیلریز یعنې هغه څونه انرژي چې په خوراک کې وي د هغې به تاسو حساب کوئ او کم کوئ. لکه یو کاپ که تاسو له خوراک نه ډک کړی وي او ته وایې چې دې باندې مې ما خېټه ډکېږي، نو د هغې 1/3 حصه وخوره، ټوله مه خوره. او یا کلکولیټر د زه به هغه په دې لینک کې په دې ویډیو کې به یې لینک واچوم چې تاسو خپل عمر، وزن او څومره ورزش یا کار کوئ تاسو هغه به پکې واچوئ او تاسو ته به بیا کلریک کاونټ په آخر در کې چې څومره کلریز باید تاسو وخورئ هغه بیا نو په 3 حصو کې تقسیم کړئ که 3 وخته تاسو خوراک کوئ. بله څېړنه وله د انټرمیټنټ فاسټینګ په باره کې، یعنې د روزې نیولو باره کې وه. د هغې هم صحت ته ډېرې فایدې ولې. د انسولین سنسیټیویټي پکې ښه وله، د کولیسټرول کنټرول پکې ښه و، په بدن کې چې کوم انفلمیشن کېږي یا کومې ناجوړیانې وي د هغې کنټرول کې هم ډېره ګټه رسولې وله روزه نیول. هغه یعنې روزه نیولو مطلب دا و چې هغه څېړنو کې موږ وکته چې 2 وخته خوراک خبره یې کړې وله، 12 ساعته یو بل نه پس. لکه سهار که ته 7 بجې خوراک وکړې د سهار چای او ډوډۍ سره، نو بیا نو د غرمې ډوډۍ به لږ ناوخته کې تقریبا 6 بجې خواته بیا به نو د شپې ډوډۍ به نه خورئ. 2 وخته خوراک دغه به انټرمیټنټ فاسټینګ تاسو مقصد پوره کړي. موږ که نورو کلچرو ته وګورو یا مذهبو ته وګورو یا اسلام ته هم موږ ته ویل شوي چې کم خوراک کوئ. د روزې ویل شوي دي او بعضې حدیثونه دي چې وایي خېټه په 3 حصو تقسیم کړئ، یو حصه د خوراک دپاره، یو حصه د اوبو دپاره، یو حصه د هوا دپاره. او بل نور حدیثونه هم شته دي چې په هغې کې ویل شوي دي چې د ورځې یو څو کپه ډوډۍ خوړل د ژوند کول لپاره کافي دي. مننه. کېدای شي ویډیو هم خوښ شوي، نور ملګرو سره هم شریکه کړئ. خدای په امان.